غنې مال راکړه دا غنې د جبري ولې د بوګې دا جبري څنګه وړي دا مال دا جیره وړي دي او دا جیره ته ویل چې دا به ګوره ډېرې زر نه زړې دا به 3 کاله کې دا غنې په مال وخوره چپلې واغونده زړېږي که نه په ټوکې راغونډي که نه مرګونډې دي واغونده ډېره سپېډې خوب چې څپلې دي نه زړېږي کلک پتی ګلو ټولې سارا نه دې کنه راشه ماما واغونده که نه چپلې واغونده که نه سمندر خانه دلته څه کې لکه پامیر خانه پامیر شوی راپازه زموږ ټول زور دې خراب کړو پامیر شوی لکه پونه مې مه نیسه که نه ته پرېږده وکنه سړیه لکه ظالمه دلته دې څه کولو ظالمه موږ به دې اوس قابو خوب کړی وی وجهې نو راباندې را پرېښوته واتې راځئ چې چېرته پیټاوي ته کېنو مړه راځئ بیا هغسې صحیح دی راځئ چې ځو راځئ په لښتي کې پروت دی ظالمه څوک به در باندې اوس اوبه را پرېږدي دا سړی پوهېږه که نه یار دا سړی پوهېږه که نه یار قسم دی دا غني د چپلې واغونده زړېږي که نه واغونده د لګنګري مونږ سره بیا مه زمونږ سره دا به موږ سره نه دی وامې غونډلې سره چپړې وګوره دا الټه دا چوړي بس کېږي بس ته واجه ګر مړه ده بس کېږي مړه سمندر خان او کلندر خان چې زما سره ګرې زما خبره به اتې شي لکه اتې څه سړی منډه وه لکه دې را ویې یاره که دا دې څه وکړو سمندر خان راشي سمندر خان لکه سړی اوچت که سړی اوچت که لکه خدای پاک کېنه دلته کېنه لکه کلندر خانه لکه راشه دې چلته تللی لکه شټې شاته وړېدی لکه بې په تندرونه مړه راځي چې تتیرو ګپې ولوسه هغه زه راشي په صحیح کوم راسره چې ور مې راته مات کوي بس اوس پرېږده اوس راځه هلکه کلندر خان دا چې راته ویې سکول کې دا کړم ما وایي چې سکول نه ویم زه خوشي کوم سکول ته لاړ نه شي ګورې د 12 په 1 بجې پورې به بیا ګورې لکه کلندر خانه لکه په غنه کېناسته دلته کېنه که نه غنم باندې کېنه غنه وه داسې کار وکړه نه چې د هغه کلیان د هغه سپی راپسې شو مړه سپي خبرې مه کوه سپینه مړه خبرې ته خو غوږ کېنه د هغه وختینۍ خبرې پسې خبره را یاده شوه ډېره سپی راپسې شو نو ما ګازرې راغوښتې وې ډرس چې ګازرې رانه وخوت روزماره سپی خو ګازرې نه خوري مړه کیسه هم درته نه کوم دا چې کار دی که نه د هغه ماما نه دی منیر ماما ما ته ویې وایي هره ورځ چې ما ګنو ته راځئ چې څو ګني کوئ وایي کوئ راځئ ګنو ته نه شو راځئ چې شو که نه کېله شوې کېله مې کو تاسو ګورې مار وخت کېله کوئ ګورې بیا به مې ګورې درته کچي ښه کېله شو چې لکه سکندر خانه مړه خبر نه شو نه خبر شو بله ورځ ظالمه یوه څه شوې ده هغه ساجد د دنیا چې خشاک راټولې بوډۍ خوله کې چې غاښونه هم نشته هغه یاره بله ورځ شنډۍ ته وخته او برمنه څانګې را ماتول او درد چې لښتي ته را پرېوته او مړه بزي ته چغې والې وایي موته لګي لکه کوک سټیه تا په دې تشبوسه کې چې د امیر په شانتي په غاړه کې ژوندی دا تشبیه هغه زیارت کې بابا څه کینی اشین بابا اشین بابا هغې راکړي چې دا وظیفه کوه که نه وظیفه هم ورسره راکړې ده ډېره ښکلې وظیفه ده وایي بیا به دې واده وشي ظالمه خلک ځان نه دي ساتلی ته واده ساتي دې نه ګورې دې سره مه ګرځه خفه یم ښه تاسو ما پورې خندا کوئ دې سره مه ګرځه دا څادر خو دې زما د پلار را پټ کړی دی دا موټی دی لکه هغه څادر و که نه 500 روپۍ چې کور ته جمع پیسې زه کور ته لاړم
چوپ شه پیدا پیدا No, 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 no.